أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الغري سوال کړه دے امیر صاحب تپوس کړه دے بارے کې وایي یو سړی دی او هغه مثال پتاور درې ځامن دي او دا سړی مړ شو تا یو بچی وایي چې دې پلار ماتا وصیت کړی دی چې دا 2 کمرې ستا شوي یا مثلا عام مسله به واخلو پلار ماته وصیت کړی دی چې زما چې کوم 2 لک روپۍ پرتی دي هغه بچی ته به والي هغه نورو بچو له به حق نه دی ورکړی دا مړ شو نو آیا د دې نورو بچو په دې پیسو کې څه حق راسي یا دا کمرې چې کوم دل ورکړی دي نو دا دتا حساب دیشی او کنه شریعت سوی دی باره کی نګورا دا بالکل د پناجایز باندې د وصیت کړي دی په ظلم سره وصیت د کړي دی دله هیڅ اعتبار نشته علماء کرام ذکر کوي وای فمن منع بعض اولاده من الميراث وای چا چې منع کړو بعضی اولاد په میراث کې د حق نه معنی وګرځاو حق ولا ورنکو بعض یو بچی پکې ورنکو یا دوله ورنکو یا ټول یو لورکو او اعطاهم اقل من حقهم یا ورکو دیتا هغه کم د حق د دیونه یعنی یو له ډیر ورکو بل له لګ ورکو او زاد اخرین اکثر من حقهم او یای زیات ورکو نور تا هغه حق د دیونه هغه شرعي کمایسي چې الله مقرر کړی دغه مطابق تقسیم ونه شو او ادخل من ليس بوارث في الميراث یا هغه سړی داخل کو په دې میراث کې چې هغه میراث خور نه دی او د پاغي کې مداخلت د لپاره کړی دی او منع بشروط وضعها بهواه یا د یو بچی د پاره پس شرطونو باندې دا خپل حق نه محروم کړي دي چې بچیا تما سره پټو کې کار نه کې یا بچیا ته دانه کې تعالی حق نه در کوما دا طریقې کړه خپل خواهشات او موافق کار کړي دي په هو عاصن علماء کرام ذکر کوي چې دا ګناګار دي نافرمان دي عاصمون دا نافرمان دی آسمون نافرمان دی گناہگار دی مرتکبون لکبیرتم من الکبائر دا غټو ګناہگارونه ګناہگار دی غټ ګناي وکړو او دی وجنا ابي امامه رضی الله تعالی عنہ حدیث هم دی نبی علیہ السلام فرمایي ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث امام ترمذی رحمه الله تعالی دا روایت نقل کړی دی ابي امامه رضی الله تعالی نبی علیہ السلام وی فرمایلی دی چې الله تعالی ورکړی دی حق